د پکتیکا ولایتي ادارې او ښاروالي ریاست د خلکو په غوښتنه د ښرنې په ښار کې د 3 میلیون افغانیو په لګښت د لمریزې برېښنا د فعالېدو چارې یوه میاشت وړاندې پیل کړې وې چې تېر ماښام یا د پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه او د ښرنې ښار تیاره واټونه په لمریزه برېښنا روښانه شو. د پکتیکا والي د پروژې د پرانیستې په مهال خلکو ته ډاډ ورکړ چې پکتیکا ته یې د وارداتي برېښنا د غځېدو په برخه کې له مرکزي دولت سره د خلکو غوښتنې شریکې کړې دي او په نږدې راتلونکي کې به د برېښنا په برخه کې د پکتیکاوالو د اساسي غوښتنه هم پوره شي. له دې سره موږ په دې لګیا یو چې د هر قرارداد لارې نه موږ وارداتي برېښنا دلته راولو او په دې باندې انشاءالله یو 80% موږ مطمئن شوي چې خدای کوله برېښنا به یوازې دا نه چې د ښرنې ښار ته راسي بلکې کوشش کوو چې د پکتیکا تقریبا ټولو تنې اکثر ولسوالیو ته برېښنا موږ وغځوو. د ښاروالي ریاست استازي وایي چې د ژمي تر رسیدو پورې به په ښار کې د پاکو اوبو رسونې یوه بله پروژه هم پیل کړي او له دې سره به د پاکو اوبو د کمښت په برخه کې د ښاریانو ستونزې راکمې شي. په لنډه ورځ کې به انشاءالله العزیز دلته د اوبو لپاره ټول ښار ته او ټولو مارکېټونو ته به اوبه رسوو. هغه لپاره مو انشاءالله اوس کارونه 90% پای ته رسېدلي دي او په روانه جمعه کې انشاءالله افتتاح کېږي. پکتیکاوال هم خوشحاله دي چې په ښار کې د لمریزې برېښنا اسانتیاوې رامنځته شوې خو دوی له دولته غواړي چې د وارداتي برېښنا په برخه کې د پکتیکا ته پاملرنه وکړي تر څو په یاده برخه کې ستونزې په اساسي ډول حل شي. دا د خوشحالي ځای ده چې نن دا د موږ واټونه په د شمسي برېښنا باندې رڼا شو او نور مو له غوښتنې له چارواکو چې دا دي چې اول خو ډیزلي ته کوشش وکړي چې زر تر زره د موږ د ولس او د بازار لپاره جوړه شي او فعاله شي. کومه وارداتي برېښنا چې داسې هغه عمومي لاینونه دي باید له غزني نه هغه پکتیکا ته راوغځوي او د پکتیکا دغه مظلوم ولس او دغه بیچاره ولس او دغه پاته ولس له دغه نعمت نه برخمن شي. د یادونې وړ ده چې د ښرنې ښار په بېلابېلو واټونو کې د لمریزې برېښنا لپاره د 160 په شاوخوا کې اوسپنیزې پایې نصب شوي دي او د دې رغښتي چارې د جاوید احمدي په نوم ساختماني شرکت په مخ وړي دي.